ننګرهار کې د عزیزي خیریه بنسټ له لورې له سلګونو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د دغه خیریه بنسټ استازی وایي ټول هیواد کې له 100,000 اړمنو کورنیو سره مرستې ترسره کیږي چې هرې کورنۍ سره د 4 کلمه خوراکي توکو مرسته کیږي. خوشبختانه دغه لري چې همدا اوس په ننګرهار ولایت کې هم جریان لري چې په سلګونو کورنیو سره دلته دغه مرسته دوام لري. په دغه مرستو کې 50 کیلو وړو 4.5 کیلو وریجې 15 لیتره غوړي او 3 کیلو لوبیا شامل دي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت مقام اقتصادي چارو سلاکار له اړمنو کورنیو سره د مرستو په ترسراوي د خوښۍ ترڅنګ په نورو خیریه بنسټونو شتمنو هیوادوالو غږ وکړ چې د اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي. همدارنګه په نورو هیوادوالو مخه کوو چې همدغه رقم د خپلو بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي. موږ ولایتي اداره ان شاء الله دوی سره هر رقم هماهنګ یو، دوی سره موږ ولاړ یو تر څو دوی سره موږ خپل برخه کې همکاري وکړو، دوی د خپل مرستې بېوزله هیوادوالو ته ورسوي. بل ورته مرسته اخیستونکي په ترلاسه شوې مرسته د خوښۍ ترڅنګ د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. مشران هم زمونږ غږ واوري او زمونږ غریبانانو افغانستان غریبانانو سره مرستې او خپل کومک وکړي. موږ د دوی نه ډېره مننه کوو. موږ غریبانانو سره د روژه کې مرسته وکړه، الله د دوی سره مرسته وکړي. نه په دې خو کار حل کېږي نه، دا خو د یو میاشت یا 100 شپې په ګزاره وکړي. د دې نه بعد هم دغه مشکلات سره موږ ته ډېر زیات مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د روژې مبارکې میاشتې له پیل سره سم د یو شمېر خیریه بنسټونو او شتمنو هیوادوالو له لورې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اړمنو کورنیو سره مرستې ترسره شوې دي.